زمونږ په افغانانو کې یو مشکل دا دی چې دوی هیڅکله سرچ او جستجو هیڅکله دوی نه کوي، فقط هر څه په پیسو. چې دوی کله دغه د ویزو خبره راځي چې فرض مثال د کوم هیوادونو ویزه وي، هغه د کاناډا ویزه وي، د اروپا د کوم هیوادونو ویزه وي، د امریکا ویزه وي، دوی یوازې چې لومړی خبره د دوی ذهن ته راځي هغه ډایرکټ څه شی وي، د پیسو خبره وي چې کوم چاته زه پیسې ورکړم او ماته ویزه وباسي. سل قسمه لارې چارې د ویزو دپاره، د ویزو اخیستلو لپاره قانوني ډول باندې تاسې کولی شئ چې یو روپۍ هم تاسې چاته ورنه کړئ. په قانوني ډول باندې تاسې د هر هیواد ویزې تاسې واخلئ، هم هغه که د کاناډا ویزه وي، هغه که د امریکا ویزه وي، هغه که د کوم بل د اروپایي هیوادونو ویزه وي. نو تاسې یو خبره په یاد ولرئ، دغه څومره چې دا مملکتونه دي که نه، دا چې دومره جوړ دي، دومره پرمختللي دي، نو په دوی کې یو ښه والی دا ده چې دوی هر وخت چې لکه د افغانستان غوندې یا نور داسې مملکتونه چې هغه وروسته پاتې مملکتونه وي، که څوک غواړي چې فرض مثال دغه مملکتونو څخه ویزې واخلي دلته راشي، دوی هغه کسان دوی غواړي چې هغوی لږ پشت کار خلک وي، چې دوی ته هم دلته راشي دردسر نه وي، دوی هم ورنه یو څه فایده واخلي. فرض مثال تاسې کولی شئ تحصیلي ویزه تاسې واخلئ په قانوني ډول باندې، یو لړ هغه شرایط وي، هغه شرایط تاسې پوره کوئ، راشي بینک سټیټمنټ درنه غواړي، هغه بعضې کوم اسناد وي، فرض مثال د ډولنګو اسناد وي، نور وي که نه، نو دا هغه چا دپاره وایم چې څوک چې تعلیم یافته دي، چا چې تحصیل کړی دی، تعلیم کړی دی، نو هغوی کولی شي چې سل قسمه ویزې دي په اسانه طریقه باندې تاسې کولی شئ چې ویزې واخلئ او تاسې راشي. ډېر هلکان ما په خپله ولیدل چې د درس دپاره فرض مثال تحصیلي ویزه باندې لندن ته لاړه، تحصیلي ویزه باندې استرالیا ته لاړه، تحصیلي ویزه باندې امریکا ته لاړه، نو هغوی هغه هلکانو چې هغوی واقعا پشتکار خلک وو، نو هغوی ریسرچ یې کوو، غونډه ورځ سرچ یې کولو، مختلف ویبسایټونه یې کتل، نو ویزې واخیستلې لاړې. یعنې ناممکنه نه ده، خو لږ سرچ غواړي. او زمونږ چې کله ذهن ته د ویزې خبره راشي، ډایرکټ مونږ د پیسو خبره کوو چې والا دونه پیسې 12,000 14,000 یو کس ته ورکړه. تاسې راشي دلته کاناډا کې تاسې وګورئ د هندوانو نه ډک د کاناډا، دومره هندوان دي، دومره چې هر ځای ته لاړ شي والا داسې فکر کوي چې والا زه چېرته هندوستان ته تللی یم. هر دفتر ته ورشي همدغه هندوستانیان ناست دي په هر یو دفتر کې. خبره څه شی ده چې دوی پشتکار خلک دي. نو داسې هم نه ده چې کاناډا یعنې دغه هندوانو ته چې دی ویزې مفته ویزې دی او ډایرکټ اپلای کوي ورکوي، نه داسې خبره نشته دی، هېڅ چا ته داسې مفته ویزې کاناډا نه ورکوي. نو دوی چې دی پشتکار خلک دي، تحصیلي ویزې دوی ګوري، کاري ویزې دوی ګوري، تورستي ویزې دوی ګوري، مکمل هر څه ګوري، ریسرچ کوي، هغه ریکوایرمنټ ورته پوره کوي، بیا راځي. نو تاسې هم کولی شئ چې لږ ریسرچ وکړئ، دغسې ښه منظم تحصیلي ویزې تاسې پیدا کړئ، تورستي ویزې تاسې پیدا کړئ، کاري ویزې تاسې پیدا کړئ. نو همدا اوس په افغانستان کې څومره سکل ورکر دي چې حد یې نشته دی، هلته کار نشته دی. تاسې کولی شئ چې کاري ویزې ته تاسې اپلای وکړئ، هغه کوم ریکوایرمنټ چې دی هغه ټول کولی شئ تاسې پوره کړئ. نو په قانوني ډول ویزه واخلي او راشي، پیسې چاته مه ورکوئ، 14,000 $15,000 ځانونه مه غرقوئ په دې لارو باندې، دومره سختې لارو باندې چې تاسې اروپا ته ځئ. چې پروس کال هغه ویډیو تاسې وګورئ چې په ترکیې په لاره باندې د ایران او د ترکیې په مرز کې چې هغه افغانانو باندې کوم حال تیر شو چې هغه بیخي د لیدو وړ نه و.